درنو هیوادوال د معروف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سواد زده کړې ګران زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خو هیله مې له تاسو ټولو څخه دا ده چې تل د خپلې خپرونې لیدونکي اوسئ. د خپلو تلویزیونونو تر څنګ کښېنئ، کتاب، قلم، کتابچه او هغه څه چې د لیک لوست د زده کړې لپاره ضروري وي هغه له ځان سره ولرئ. ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې لاړ شو د نن ورځې نوی لوست تاسو ته در وپېژنو چې نن به په خپرونه کې څه لرو. نو ښه به دا وي چې په تېر پوسټر یا په تېر لوست باندې موږ او تاسو یوه لنډه کتنه وکړو. لاړ به شو تېر پوسټر ته او په تېر پوسټر باندې به یوه لنډه کتنه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا به تاسو راته ووایئ ګران زده کوونکو چې په تېره خپرونه کې موږ په کوم پوسټر باندې وغږېدو. لومړی پوسټر ته لنډه کتنه. بلې، ډېر ښه. د کتاب سره د بلدتیا په غرض باندې موږ تاسو ته 4 پوسټرونه په پام کې نیولي ول چې لومړی پوسټر تاسو ته در وپېژندل شو او تاسو به هم د دې په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي وي. ګران زده کوونکو، تاسو به راته ووایئ چې دغه کوم پوسټر چې و دې کې تاسو څه ولوستل او دا پوسټر کوم پوسټر و. تاسو ښه ورته وګورئ او انځورونو ته وګورئ او بیا یې د هر انځور په باره کې وغږېږئ. بلې، ډېر ښه. دا هغه پوسټر و چې د کتاب لومړی پوسټر و چې د 3 انځورونو په وسیله سره چمتو شوی و. لومړی انځور د څه شي انځور و؟ بلې، لومړی کوم انځور چې و دا د سواد زده کړې یو کورس یا د سواد زده کړې یو ځای یا د سواد زده کړې یو ټولګی و. دلته ځینې مېرمنې راغلې وي چې زده کړه وکړي. دغه مېرمنې چې وي د بېلابېلو قومونو او د بېلابېل عمر لرونکې مېرمنې وي. دلته راغلي ول، دوی راټول شوي ول چې څه شی وکړي؟ بلې، چې دوی زده کړه وکړي، سواد زده کړي. د دې ترڅنګ یوه بله مېرمنه موږ او تاسو ګورو چې په دروازه کې دې ټولګي ته د راننوتو په حالت کې ده. یعنې د سواد زده کړې په کورس کې که یوه مېرمن یا کوم نارینه د کومې ستونزې په اساس باندې ټولګي ته ناوخته راځي، نو هغه کومه ستونزه نه ده کولی شي چې په هر وخت کې راشي دې ټولګي ته ګډون کړي او سواد زده کړي. د دې ترڅنګ تاسو نور څه وینئ؟ بلې، د دې ترڅنګ یوه ښوونکې لیدل کېږي چې دغه مېرمنو ته لارښوونه کوي او د دوی سره مرسته کوي تر څو دوی وکولی شي چې سواد زده کړي. لومړی انځور راځو لاندې انځور ته چې د پوسټر دویم انځور دی. دلته هم تاسو ښه وګورئ، پام ورته وکړئ چې دا انځور د څه شي انځور دی. بلې، ډېر ښه. دا انځور چې دی دا هم د سواد زده کړې یو کورس یا د سواد زده کړې یو مرکز دی. دلته ځینې نارینه راټول شوي دي، راغلي دي تر څو زده کړه وکړي. دغه نارینه چې دي دا د بېلابېلو قومونو د بېلابېل عمر لرونکي نارینه راغلي دي تر څو دلته زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ نور تاسو څه وینئ په دې انځور کې؟ بلې، یو ښوونکی لیدل کېږي چې دغه زده کوونکو ته لارښوونه کوي او د دوی سره مرسته کوي تر څو د زده کوونکي د استاد د ښوونکي د مرستې او د لارښوونې په اساس باندې وتوانیږي چې سواد زده کړي. موږ او تاسو یو زده کوونکی ګورو چې د تختې مخې ته ولاړ دی او خپل نوم یې لیکلی دی. نوم یې لیکلی دی چې زما نوم اتل دی او په همدې اساس باندې نورو زده کوونکو هم د ښوونکي د مرستې او د لارښوونې په اساس باندې خپل نومونه لیکلي دي. بلې، دې خوا برخې ته راځو. یو کوچنی انځور موږ او تاسو وینو. کوچنی انځور تاسو ته در وپېژندل شو. دا کوم انځور و؟ بلې، ډېر ښه. دا کوچنی کوم انځور چې دی دا د دې دواړو انځورونو پایله ده یا د دې دواړو انځورونو موخه ده. یعنې دلته یو پلار لیدل کېږي د خپلو اولادونو سره د سواد په زده کړه کې دوی سره مرسته کوي. که چېرته یو نارینه یا یوه مېرمن د دغه سواد زده کړې له کورس څخه فارغ شي، هغه کولی شي چې په راتلونکي کې د خپلو اولادونو سره د سواد په زده کړه کې او په نورو مسایلو او نورو موضوعاتو کې د دوی سره څه شی وکړي؟ بلې، د دوی سره مرسته وکړي. ګران زده کوونکو، دا د پوسټر لومړی برخه چې تاسو ته 3 انځورونه درکړل شوي ول او تاسو د دې په هکله باندې معلومات ترلاسه کړل. د پوسټر دویمه برخه کومه برخه وه؟
بله د پوسټر دویمه برخه چې وه هغه د لیکنې برخه وه چې په تېره خپرونه کې موږ سیده او مستقیم خط تاسو ته درو پیژندلو. په هغې باندې ځینې خطونه تاسو سرته ورسول. دا خطونه چې ول د کومه خاصه معنا نه لرله، یوازې د لاس حرکتونه ول چې د تاسو لاس په حرکت باندې راشي. دا په تېر پوسټر باندې وه. لنډه کتنه ګرانو زده کوونکو، که چېرته تاسو د خپرونې په هکله باندې نظریات لرئ، خپل نظریات له موږ سره کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیون په سکرین راځي، خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ تر څو ستاسو نظریات په پام کې ونیسو او خپرونه ستاسو په خوښه وړاندې کړو. را به شو د نن ورځې د خپرونې موضوع ته. د دوهم پوسټر پېژندنه. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې په تېره خپرونه کې موږ په دې باندې وغږېدو چې د کتاب سره د بلدتیا په غرض باندې چې موږ د کتاب سره څه ناڅه آشنا شو. 4 پوسټرونه تاسو ته په پام کې نیول شوي ول چې د کتاب لومړی پوسټر چې 2 برخې لرلي په تېره خپرونه کې تاسو ته در وپېژندل شو. راځو د کتاب دویم پوسټر ته چې دا هم 2 برخې لري. لومړی برخه چې ده هغه د انځورونو برخه ده، دویمه برخه چې ده هغه د لیکنې برخه ده. دغه پوسټر چې دی د کې ځینې انځورونه ځای پر ځای شوي دي. دغه انځورونه موږ او تاسو پیژنو، د موږ او تاسو په ژوند کې دا اهمیت لري، د دې نه موږ او تاسو کار اخلو. دا انځورونه موږ باید څه رقم ته ولولو، په څه ډول سره؟ بلې دا انځورونه چې موږ او تاسو لولو نو د ښي خوا نه یې لولو چپ لاس ته یا چپ اړخ ته، او د پورته خوا نه یې لولو لاندې ته. او د دې ترڅنګ په دې پوسټر کې د کلمې په اخرني غږ باندې موږ ټینګار کوو. کله چې موږ انځور ولوستو د هغې نوم موږ وایو، نو د کلمې په اخرني غږ باندې موږ څه ناڅه ټینګار کوو او فشار پر راوړو. نو دغه انځورونه به پیل کو، په انځورونو به غږېږو، تاسو ته به در وپېژندل شي او وروسته به د کلمې په اخرني غږ باندې به موږ او تاسو ټینګار کوو. راځو لومړي انځور ته. لومړی انځور تاسو پیژنئ او دا به تاسو راته ووایئ چې دا انځور د څه شي انځور دی. بله ګران زده کوونکو، ډېر ښه. دا انځور چې دی دا د قرآن دی. قرآن د چا کتاب دی؟ بله، قرآن چې دی دا د الله تعالی سپېڅلی کتاب دی، یو آسماني کتاب دی چې د مسلمانانو د لارښوونې لپاره پر چا نازل شوی؟ بله ډېر ښه، پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. ورپسې انځور چې دی دا هم موږ او تاسو پیژنو. د دې انځور نوم راته واخلئ چې دا څه شی دی؟ بله، ورپسې انځور چې دی دا د جومات په نوم سره یادیږي. د عبادت کولو ځای دی. موږ کولی شو چې په جومات کې تلاوت ترسره کړو، د ذکر کولو ځای دی. یعنې هر چېرته موږ کولی شو چې لمونځ وکړو، عبادت وکړو، خو که چېرته په جومات کې ترسره شي نو فضیلت یې زیات دی، ګټه به یې زیاته وي. راځو دریم انځور ته، یعنې وروستني انځور ته چې دا انځور د څه په نوم سره یادیږي؟ بله، لمونځ. دلته موږ او تاسو ګورو چې یو کس لیدل کېږي د لمونځ کولو په حالت کې دی. نو د دې نه موږ پوهېږو چې په یو مسلمان باندې په یوه ورځ کې 5 وخته لمونځ فرض دی. نو دا هم د لمونځ کولو په حالت کې دی. خو که چېرته دغه لمونځ په جومات کې ترسره شي نو فضیلت به یې زیات وي، ګټه به یې زیاته وي. راځو لاندې برخې ته. موږ لکه څنګه چې وویل چې د پورته خوا نه راځو ښکته ته. راځو ورپسې انځور. ورپسې انځور د څه شي انځور دی؟ بله، ورپسې انځور چې دی دا د قلم په نوم سره یادیږي. قلم چې دی د لیکلو لپاره یوه مهمه وسیله ده. په سواد زده کړه کې موږ او تاسو قلم ته اړتیا لرو او د لیکلو لپاره هم موږ د قلم څخه کار اخلو. او خپله الله تعالی په قرآن کریم کې د قلم په هکله باندې یو مکمل صورت نازل کړی دی او هلته یې ویلي دي چې علم زده کړئ د قلم په وسیله. ورپسې انځور د څه شي دی؟ دا به تاسو راته ووایئ. بله ډېر ښه. ورپسې انځور چې دی د موږ او تاسو پیژنو. هر هېواد ځان ته ځانګړی بیرغ لري. دا د افغانستان ځانګړی بیرغ دی چې څو رنګه لري؟ بله 3 رنګه لري چې سور، شین او تور رنګونه لري. او کله چې موږ زده کړه کوو، کله چې موږ یو کار سرته رسوو نو د افغانستان د بیرغ لاندې او د افغانستان د قانون او د اصولو سره یې سم باید ترسره کړو. ورپسې انځور د څه شي انځور دی؟ بله ډېر ښه. دا خو موږ او تاسو ټول پیژنو چې د میوو د جملې څخه دی. دا د انار په نوم سره یادیږي. انار هم د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان په زیاتره ولایتو کې موجود دي او د انار خوړل چې دی بدن ته ګټه رسوي او بدن په پیاوړی کېږي.
راځو لاندې برخې ته. دا کوم انځور دی دا به تاسو راته ووایئ. بله دا انځور چې دی دا د غوږ په نوم سره یادیږي. موږ او تاسو یې پیژنو. غوږ چې دی دا د بدن د مهمو غړو څخه ګڼل کیږي. د اورېدلو لپاره مهمه وسیله ده. په سواد زده کړه کې که موږ یو څه وانه ورو نو طبیعي خبره ده چې هغه زده کړه نیمګړې وي او په صحیح ډول سره موږ او تاسو زده کړه نشو کولی. راځو ورپسې انځور ته چې دا انځور هم موږ او تاسو پیژنو. د تش په نوم سره یادیږي. بله دا هم د لاس په نوم سره یادیږي. لاس چې دی دا هم د بدن د مهمو غړو څخه ګڼل کیږي. د لاس څخه موږ په هر کار کې کار اخلو. د قلم په نیولو کې د نورو کارونو په سرته رسولو کې موږ د خپلو لاسونو څخه کار اخلو. ورپسې انځور د څه شی دی دا هم تاسو پیژنئ. بله ورپسې انځور چې دی دا د اوښ په نوم سره یادیږي. د څارویو د ډلې څخه دی. د دې د شیدو او د غوښې نه مسلمانان ګټه اخلي او دا د بار وړونکو څارویو څخه ګڼل کیږي. راځو اخري برخې ته چې په اخره برخه کې هم 3 انځورونه دي چې دا انځور تاسو هم پیژنئ. د تش په نوم سره یادیږي. بله میز دی چې میز موږ او تاسو پیژنو. د لرګي څخه جوړ شوی دی. په کورونو کې په کاري ځایونو کې په دنده کې موږ او تاسو د میز نه څه کوو؟ بله ګټه اخلو. ورپسې انځور چې دی دا د بیل په نوم سره یادیږي. دا انځور چې دی دا هم د کار کولو یوه مهمه وسیله ده چې بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې د بیل څخه په ګټې اخیستنې سره خپلې مځکې بیل کړي. راځو وروستي انځور ته چې وروستي انځور ته وګورو او دا به تاسو راته ووایئ چې وروستی انځور د تش په نوم سره یادیږي. بله ډېر ښه. وروستی کوم انځور چې دی دا د ځنګل په نوم سره یادیږي. موږ او تاسو وینو چې په ځنګل کې ډول ډول ونې موجود دي. ځنګل چې دی د موږ او تاسو په ژوند کې اهمیت لري. د هوا په پاکوالي کې مهم رول لري. طبیعت ته ښکلا وربخي او موږ او تاسو کولی شو چې د سوخت لرګي هم د ځنګل څخه په لاس راوړو. ګران زده کوونکو دا د پوسټر لومړۍ برخه چې ځینې انځورونه ول چې انځورونه تاسو ولیدل تاسو ته در وپېژندل شول او دا انځورونه تاسو خپله هم پیژندل. خو دلته په دې پوسټر کې په دې برخه کې موږ تاسو کولی شو د کلمې په اخرني غږ باندې ټینګار وکړو. د کلمې په اخرني غږ باندې لږ څه فشار راوړو. انځورونه زه تاسو ته لولم. تاسو هم له ما سره ولولئ او د کلمې په اخرني غږ باندې موږ تاسو ټینګار کوو او فشار پرې راوړو. زه لومړی انځور ته او لومړی انځور وینو. لومړی انځور چې دی هغه زه تاسو ته لولم. د ښي خوا نه لولم چپ خوا ته، د پورته خوا نه لولم لاندې برخې ته. زه لولم تاسو هم له ما سره تکرار کوئ. په اخرني غږ باندې موږ تاسو ټینګار کوو. بله لومړی انځور د تش په نوم سره یادیږي. بله قرآن. قرآن. بله ورپسې جماعت. جماعت. لمونځ. بله لمونځ. راځو لاندې برخې ته. دا هم د تش په نوم سره یادیږي. بله قلم. قلم. په اخرني غږ باندې موږ ټینګار کوو. بیرغ. بیرغ. ورپسې انځور انار. انار. بله راځو لاندې برخې ته. د تش په نوم سره یادیږي. بله غوږ. غوږ. ورپسې انځور لاس. لاس. اوښ. اوښ. راځو لاندې برخې ته. میز. بله میز. بیل. بیل. او وروستی انځور چې دی د ځنګل. بله تکرار کوئ. ځنګل. ګران زده کوونکو تاسو هم کولی شئ چې په دغه پوسټر کې دغه انځورونه ښه په لوړ غږ ولولئ او په اخرني غږ باندې ټینګار وکړئ او په اخرني غږ باندې یو څه فشار راوړئ. دا په د دویم پوسټر لومړۍ برخه چې د انځورونو برخه وه. په دې کې ځینې انځورونه تاسو ته در وپېژندل شول. نو زه د پوسټر دویمه برخې ته چې د پوسټر دویمه برخه کومه برخه ده
بله د پوسټر دویمه برخه چې ده هغه د لیکنې برخې ده. زه د لیکنې برخې ته او ځینې خطونه چې دي هغه لیکو. د پوسټر دویمه برخه د لیکنې برخه ده. ګرانو زده کوونکو دلته چې موږ او تاسو یو څه لیکو نو لومړی باید یو سیده مستقیم خط وباسو. دا خط د کوم خوا نه باید کوم خوا ته وباسو؟ بله د ښي خوا نه یې وباسو چپ خوا ته. سیده او مستقیم خط دی او تاسو کتابچو کې هم دا موجود دی. که نه وي تاسو کولی شئ په خپل کتابچو کې د خط کش په وسیله سره دغه خط رسم کړئ. د دې خط د پاسه موږ یو خط رسمو. دا خط چې دی تاسو دې تیر ته وګورئ چې د پورته خوا نه راځي په سیده او مستقیم خط باندې. سیده او مستقیم خط نه دی، لږ څه کوږ دی او یا مایل خط دی. په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دغه خط څو ځلې ولیکئ تر څو ستاسو لاس په حرکت باندې راشي. دا خط چې دی دا هم په ځانګړي ډول کومه خاصه معنا نه لري، یوازې یو سمبول دی او په دې ډول سره لیکل کیږي. بله زه دویم خط ته چې دویم خط هم په دې ډول سره موږ تاسو رسموو چې د دې خط د لیکلو لپاره لومړی موږ تاسو باید څه وکړو؟ بله یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. دا ځل تیر ته تاسو ښه وګورئ چې دا تیر د کوم ځای نه ځي کوم ځای ته. بله د سیده او مستقیم خط د لاندې نه موږ شروع کوو، همداسې ښکته راځو او په دې ډول سره دا خطونه د دې مستقیم خط د لاندې نه موږ رسمو. تاسو هم کولی شئ دغه خطونه چې ستاسو کتابونو کې په کمرنګه خط باندې لیکل شوي دي کولی شئ د پنسل په وسیله سره دا تاسو روښانه کړئ تر څو ستاسو لاس په حرکت باندې راشي او د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. زه تختې ته د دې لپاره چې تاسو ښه دغه خطونه زده کړئ، زه تختې ته دا خطونه په تخته باندې لیکو او تاسو هم په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ. د لومړي خط د لیکلو لپاره چې موږ خط رسم کړو نو باید څه شی وکړم؟ بله یو سیده مستقیم خط وباسم د ښي خوا نه چپ لاس ته. هره لیکنه چې موږ کوو نو یو سیده مستقیم خط ته ضرورت دی چې موږ باید یو سیده مستقیم خط وباسو. خپله ځو په سیده مستقیم خط خو لږ څه کوږ یا مایل په شکل سره. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دا خط څو ځلې ولیکئ تر څو ستاسو لاس په حرکت راشي او د دې خط په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. بیا هم ګران زده کوونکي د دې ځای نه شروع کوو، سیده نه ځو، لږ څه کوږ یا مایل په خپله د سیده مستقیم خط باندې د دې نه ښکته نه ځو. بله په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ چې دغه خطونه په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. په دې ډول سره د دې ځای نه شروع کوو، راځو په سیده مستقیم خط باندې لږ څه کوږ. بیا هم د بل خط د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کوو بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو. دا خط بیا هم د ښي خوا نه شروع کوو چپ لاس ته. دا ځل ګران زده کوونکو په پورته خط کې مو د دې ځای نه شروع کې راتلو په سیده مستقیم خط، خو دلته موږ د دې سیده مستقیم خط د لاندې نه شروع کوو او همداسې ښکته راځو. بله دلته قلم ږدو، په دې برخه کې راځو همداسې ښکته، دا هم کوږ یا لږ څه مایل. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، راځو همداسې ښکته تر دې ځای پورې. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، د سیده مستقیم خط نه لاندې راځو په همدې ډول سره تر دې ځای پورې چې اندازې یو شی وي او په لیکلو کې بیا کومه ستونزه نه لري. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، راځو ښکته په دې ډول سره. تاسو هم کولی شئ چې دغه خطونه څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو ستاسو لاس په حرکت راشي او د دې خطو په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لري. ګران زده کوونکو دا دوه خطونه ول چې د دې خطونو د لیکلو لپاره لومړی موږ کار چې کولو سیده مستقیم خط هم ایستو، د ښي خوا نه راتلو چپ لاس ته او دا خطونه موږ د دې خط د پاسه ویستل لږ څه کوږ یا د مایل په شکل سره. راځو بلې برخې ته چې بله برخه یا دریم خط دی چې دریم خط هم په دې ډول سره لیکل کیږي. یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته او
تیر ته ښه وګورئ چې د کوم ځای نه ځي کوم ځای ته. بله د سیده خط نه راځي لاندې برخې ته لږ څه پورته ځي. بله په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دا خطونه ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. راځو وروستي خط ته چې د وروستي خط د لیکلو لپاره بیا هم موږ او تاسو یو سیده مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته په دې ډول سره. بله تیر ته ښه پام وکئ. بله په دې شکل سره تاسو کولی شئ تاسو په کتابونو کې چې په کمرنګه خط باندې لیکل شوي دي د پنسل په وسیله سره یې روښانه کړئ. د دې لپاره چې تاسو د دې په لیکنه کې کومه ستونزه ونه لرئ زه تختې ته دا دواړه خطونه هم په تخته باندې لیکو. د دې خطونو د لیکلو لپاره ګران زده کوونکو بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. بله دلته د دې برخې نه شروع کوو موږ او تاسو. د دې ځای نه شروع کوو. د سیده مستقیم خط د لاندې نه شروع کوو. راځو همداسې ښکته. بیرته داسې راځو. پورته ځو. بله بیا هم د دې ځای نه شروع کوو. راځو په سیده مستقیم خط نه لاندې او په دې ډول سره. د دې ځای نه شروع کوو. راځو لاندې برخې ته او لږ څه پاسو. تاسو هم کولی شئ چې دا سمبول چې دی دا کومه خاصه معنا نه لري. دا یوازې یو سمبول دی. د لاس حرکتونه دي. کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دا سمبولونه څو ځلې ولیکئ. راځو وروستي خط ته. د وروستي خط د لیکلو لپاره بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته او دا خط د دې نه په لاندې برخه کې مونږ لیکو. دلته هم لکه څنګه چې تاسو سلاید کې ولیدل د دې ځای نه شروع کوو مونږ. د دې ځای نه د سیده مستقیم خط د لاندې نه شروع کوو. دې خوا راځو او لږ څه دې خوا ځو. بله بیا هم د دې ځای نه شروع کوو. په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ چې دغه خطونه څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا خطونه چې دي دا په ځانګړي ډول سره کومه معنا نه لري. یوازې د لاس حرکتونه دي چې ستاسو لاس په حرکت باندې راشي تر څو په راتلونکي کې کومې کلمې چې لیکئ جملې چې لیکئ د هغې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لري. بله په دې ډول سره. ګرانو زده کوونکو د پوسټر دویمه برخه د لیکنې برخه وه چې ځینې خطونه موږ ته راکړل شوي ول. د دې خطونو د لیکلو لپاره موږ لومړی سیده مستقیم خط ایستو. د ښي خوا نه راتلو چپ لاس ته او په دې باندې موږ دا خط رسموو. خو دا یو څه کوږ خط و یا مایل خط و. د پورته خوا نه مو شروع کوو په سیده مستقیم خط. په دې برخه کې د لاندې برخې نه راتلو. د سیده مستقیم خط د لاندې نه شروع کوو ښکته راتلو او په دې کې هم سیده مستقیم خط هم ایستو. د دې ځای نه شروع کوو همداسې پورته تلو او راځو وروستي خط ته چې دا هم د ښي خوا نه موږ شروع کوو چپ لاس ته او د ګول په شکل سره د دې خوا نه موږ رسمولو. راتلو لاندې برخې ته بیرته داسې لږ څه پورته. زده کوونکو تاسو هم کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې ولیکئ تر څو ستاسو لاس په حرکت باندې راشي او د دې خط په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لري. دا و زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع چې د کتاب کوم پوسټر تاسو ته در وپېژندل شو. بله د کتاب دویم پوسټر تاسو ته در وپېژندل شو چې په دې پوسټر کې موږ انځورونه چې لوستل د کومو خوا نه د کوم خوا ته و. بله ډېر ښه. د ښي خوا نه چپ لاس ته د پورته خوا نه راتلو لاندې برخې ته انځورونه مو لوستل او د کلمې په اخرني غږ باندې موږ او تاسو څه شی کوو. بله ټینګار هم کوو او یو څه فشار هم په راوستلو. د لیکنې برخې وه چې ځینې خطونه ول چې دا خطونه کومه په ځانګړي ډول کومه معنا نه لرله. یوازې د لاس حرکتونه ول. تاسو هم کولی شئ چې دغه خطونه په خپل کتابچو کې څو ځلې ولیکئ. دا و زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي څښتن ته الله سپارم. د خدای په امان.